دلته کې چونکې زمونږ افغانیان رونه زر اوسه پورې دا اوس د هغې د واپسې مرحله شروع د ډېر زمونږ افغانیان رونه تلي افغانستان ته هغې کې زمونږ علما کرام هم دي نو د هغه ځای علما کرام او زمونږ د دې مدارسو فضلا هغې هم ډېر چې کوم دي نو هغې په دې باره کې خبرې اترې شروع کړي دي او د دې په باره کې چې دی نو کلیپونه باقاعده ریکارډ کړي دي او چا په میډیا باندې باقاعده کمپین چلولی دی نو زما وروره زه خو تا ته نور څه نه وایم ته خو افغانستان ته تلې که نه ته افغانستان ته تلې چې تا باندې د شیخ صاحب دا عمل دومره بد لګېدلی دی نو زه به تا ته یو تپوس وکړم کله چې د ایران صدر چې و آیت الله خامنی صاحب هغه چې کله وفات شو نو ستاسو د طالبانو مشر زمونږ هم مشر دی مونږ دپاره ټول قابل قدر او قابل عزت دي هغه چې کله لاړو د ایران سفارتخانې ته او هلته کې باقاعده چې دی نو دا آیت الله خامنی صاحب ته شهید وي او د هغه د مغفرت دپاره دعا وکړه نو هغه ټایم کې تاسو ذهن ته دا نه راتله چې کله په شام کې په لکونو مسلمانان چې هغه شهیدان کېدل نو په هغې کې د چا لاسو هغه ټایم خو به تاسو وی چې دا د آیت الله خامنی چې کوم دی د ایران دی کې د ایران لاس دی او دی کې ایران ملوث دی او هغه ټایم کې صدر و نو که تاسو په خپله مونږ په هغې باندې اعتراض نه دی کړی نو که تاسو په خپله لاړ شئ د یو کس او هغه باقاعده چې د اهل سنت والجماعت والا دي ذبیح الله مجاهد صاحب باقاعده د مشرانو د استادانو او د دې مشران چې څومره دي هغې د دې په باره کې فتوا هم شته دی او بله ناشنا دا ده چې کله د محرم الحرام میاشت راشي نو د محرم الحرام په میاشت کې تاسو شیعهګان بار نه پرېږدئ او که چېرې په جلوس باندې بار روځي نو مخامخ باقاعده فایرنګ پې کوئ وخې یې ټکوئ ستاسو په خپل ملک کې هغې سره دا حالت دي خو کچره د هغه په باره کې ستاسو یو مشر راغی او هغه شهید هم ورته ووي د مغفرت دعا یې هم ورته وکړه او د هغه په باره کې خبرې اترې مو کړې ښه تاثر یې نو مونږ په هغې باندې مکمل څه نه دي ویلې ولې زمونږ په دې ملک کې صفای صحابه والا نشته زمونږ د مشرانو فتوا چې کوم ده د هغې خلاف څه ده مونږ څه نه شو ویلې چې تاسو باقاعده به بلاواسطه یا په بلواسطه شیخ صاحب چې کوم دی نو دا د ډیرو علما کرامو په هغې کې استاد دی او هغې هم چې کوم دی نو په شیخ صاحب پسې ډېرې زیاتې خبرې اترې او ډېر زیات سپکه خوله خوځولې ده نو کم از کم اهل علم ورله خو په کار سوچي که نه ولې دا مثال په طور باندې تاسو وګورئ که نه په مخکې زمانه کې شوي دي هم د اهل علم چې کوم دی دا په خپله که نه تاسو دلته چې وی نو تاسو یو شان وی چې اوس هلته لاړئ نو تاسو بل شان شوئ او بعضو خو پکې د شیخ صاحب د استاذۍ نه انکار هم کړی دی زما دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ د شیخ ادریس صاحب چې کوم شاګردان دي هغې دا عمل دی کې شرکت کړی دی او د هغه نه په څه طریقه باندې دومره خبر شوی یم چې د نعمانیې فضلا بعض علما کرامو ماته ووایي چې دا کم د چا دغې چې ما ته راولېږل وي دی باقاعده موږ سره په نعمانیه کې و او باقاعده موږ یې پېژنو داسې علما کرام اوس افغانستان ته تللي دي نو یاد ساتئ ګورئ موسی خان روحان بازي صاحب رحمت الله علیه هغې به فرمایل وی خپل زوی چې د هغه زوی سره موږ ناست وو هغې راته دا خبره کوله چې کله خپل مشر زوی وی علم لېږه نو ورته دا خبره وکړه چې بچي علم کتا حاصل کو که حاصل دی نه کستا چې څومره په قسمت کې الله به تا ته هغه علم در نصیب کی خو بچی ګورې یو خبره زما یاد ساته چې د خپل استاد د مدرسې د کتاب حتی چې د خپل کلاس پیلو چې تا سره کم ملګري دي د دې به هم ادب کې او بیا به یې وفرمایل موسی خان روحان بازي صاحب به یې وفرمایل چې بچي موږ سره په کلاس کې یو طالب علم و او موسی خان روحان بازي صاحب فرمایل چې زمونږ نه تکړو په ټول کلاس کې تکړو او موسی خان روحان بازي صاحب څومره تکړو زمونږ محتمم صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې دومره تکړو چې کله ملتان ته لاړو د داخلي دپاره وی هلته چې کله داخله ور امتحان ورکو نو استادان ورته ووایي چې کتاب راوړه که نه چې هغې کې د نه عبارت وورو وی چې یاره جي تاسو خپل کتاب کې ما ته عبارت وایې زه به راته وایم
وی چې کله به هغې عبارت وی د به پسې شاته نه وی لکه قرآن امتحان چې څنګه سړی ورکوي او غونډ کتابونه ورته ده علم چې و هغه ټول په یادو د موسی خان روحانبایي صاحب داسې علم و هغه دا نه حافظه وه وی ټول کتابونه په څونه کتابونو کې چې د امتحان واغشته ټول ورته په یادو وی په غونډه مدرسه کې دا مشهوره شوه چې داسې یو طالب علم پښتون راغلی دی چې هغه ته ټول کتابونه زباني یاد دي هغه وی یا زمان هم تکړه زمونږ نه موی تکړه وی هغه به کله چې به خپل سبق وشو نو بیا ماسپخین نه بعد د تکرار به ورته ضرورت نه دومره تکړه بیا به کمو کتابونو کې چې به هلکان به پرې نه پوهېدل نو وی هغې به هغه سره کېناستل او هغې به ورته غټه مجمه به لګېدلې او هغه به ورته د ګران کتابونو تکرار کو او یا به ورته هغه شروع کړي و هغه به ورته دوباره پړاول وی دې سره په هغه کې ادب ختم شو د استادانو به ادب نه کو یو استاد به په درس کې یو خبره داسې وکړه بس د به تندي تریو کو او به ګورېده بې ادبه شو خپل استادانو پسې خبرې شروع کړې حتی چې وی کله زمونږ د فراغت وخت راغی نو وی کله د یو پوسټر چاپ کو یو پوسټر یې چاپ کو هغې کې لیکلي چې زه به په پلانکې مدرسه کې آینده کال درس کوم او دا پلانکې کتابونه چې دي دا به پړاوم او وی تاسو کو څوک خواهشمند یې نو پلانکې مدرسې ته راشئ دا ټول کتابونه به زه پړاوم وی په هغې کې د په منځ کې داسې د بې ادبۍ یو نوټ لیکلی و هغه نوټ یې څه لیکلی وی چې د خپلو استادانو نه به یې ښه پړاوم د خپل استادانو نه به ښه پړاوم دا یې پکې د بې ادبۍ یو نوټ په منځ کې لیکلی وی هغه طالب علم سره وی زه ډېر وخت بعد میلو شوم وی چېرته پته لګي نه څه مزدوري او څه کار روزګار یې کو په بد حالو وی تپوس مې ته وکړه چې درس او تدریس وی چې د کله نه فارغ شوی ما الله راله د یو ټکي د پړاولو توفیق تر اوسه پورې نه دی راکړی نو تاسو وایئ چې موږ له به الله توفیق راکړي د علم د پړاولو چې تاسو په خپل استاد پسې دا خبرې کوئ آرمیچی بیا ښکته او یا بره ستا د علم یو نسبت چې دی د هغې هغه څه شو پاکستان یا ښکته او یا بره د ستا د علم نسبت څه شو ستا د استاد او د شاګرد دغه نسبت څه شو ستا که دا اوس دا آرمي چیف دی سبا به بلي بل ورځ به بلي نن دا وزیر اعظم دی بل بی سبا به ستاسو مشران هم بدل شوي سبا ستاسو په ملک باندې څنګه حالات راځي بیا چېرته دې ځای ته محتاج نشي بیا را نشي سبا حالات چا د پته نه لګي چې څه کېږي زه تا ته محتاج نشم هلته در نشم ما ته هم د حالاتو پته نشته خو ستا د علم هغه نسبت څه شو ستا هغه تربیت څه شو ستا هغه ادب څه شو که ته خاموشه کښېنې نو ته د فرعون نه یې خو نه چې ته به وبډزېږې خبره ټینګولې نه شي چې یاره زه به غلې پاتې شم نو وبډزېږم په تا بد ولګېده نو کم از کم د ادب یو درجه خو دا هم ده چې غلې پاتې شه که نه ته د خپل استاذ پټکي رالی او هغه به په دې میډیا باندې خامخا چې دی دا غورځی د هغه نه دا تا ته دا تربیت چا درکړه که دا ته دلته نه لاړې او هلته کې داسې شوې